ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د بالخ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. اوس هم پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان بشیر بشردوست. په بلخ ولایت کې یو ولسی ناسته د علماو، قومي مشرانو او یو شمېر سیمه ییزو مسؤلینو په ګډون سره ترسره شوه. په دې غونډه کې ګډونوالو د ناسمو دودونو پر منفي پایلو خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د داسې دودونو د خپرېدو مخنیوی باید وسي، کوم چې د اسلامي شریعت او د ټولنې له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. په دې ولسی غونډه کې د بلخ ولایت د قومونو او قبایلو چارو رئیس مولوي سردار محمد محمدي وویل چې سږ کال د تیر کال په پرتله د ولایت مقام دیني عالمانو او یو شمېر قومي مشرانو په همکارۍ ډېری قومي شخړې حل شوي دي. د 1403 کال او د 1404 کال تر مابین دومره توپیر دی چې په اولي روبو کې الحمدلله موږ تر نیمۍ د پروسږ کال په نسبت باندې زیاتې منازعې حل و فصل کړي دي. نو دا زموږ یوازې خپل ځان ته نسبت نه کوو، بلکې ټولې ادارې د مقام ولایت څخه رانیولې، د محاکمو څخه رانیولې، شورای علما، امر بالمعروف، ټولې ادارې او په عموم کې ټول علما او مخور کسان دا زموږ سره هماهنګ دي، را سره همکاره دي. د بلخ ولایت یو دیني عالم مفتی محمد رسول په دې باور دی چې کله قومي شخړې رامنځته سي نو عالمان مکلف دي چې مسایل په ډیر غور سره وڅېړي او د اسلامي شریعت د احکامو پر بنسټ د هغوی د حل لپاره ګامونه پورته کړي. تاسو به تابع، تاسو دفاع د حق وکړئ، کوم کس چې حق وي هغه ودرېږي په باطل مقابل کې. دا د قرآن فیصله ده او دغه زموږ د علما دغه مسلک دی، همدغه لاره ده. څه چې قرآن کریم وایي نو موږ چې کله خلکو منځ کې شخړه حل کوو، جوړه کوو، د هغو په منځ کې صلح کوو، نو موږ د دواړو خبرو ته غوږ دوو. محمد عثمان چې د بلخ ولایت یو قومي مشر دی وایي چې په ټولنه کې ناسم دودونه د فساد د پراخېدو او د خلکو ترمنځ د ناوړو اړیکو لامل ګرځي او ټینګار کوي د یوه سالم او بااحساسه ټولنې د جوړېدو لپاره اړینه ده چې خلک د دغو ناسمو دودونو له ناوړو پایلو خبر سي او د هغوی د اصلاح لپاره هڅې وسي. زمانی که در یک جامعه رواجای ناپسند حکم فرما باشه، طبیعی هستند که او جامعه را به فساد میکشانه و او جامعه را از بین میبره. د بلخ ولایت یو بل قومي مشر سید حیدر بلخي وایي چې هر مومن کس د خپل مومن ورور په وړاندې مسؤلیت لري ترڅو د منازعاتو او کورنیو شخړو په حل کې هڅه او همکاري وکړي. مؤمنین وظیفه دارند که برن به مشکلات برادر مؤمن خود رسیدگی بکنه. بنابراین اگر این مشکلات باز شود، بیشتر شود، جامعه متضرر میشه. به خاطری که ما یک جامعه سالم داشته باشیم، یک جامعه بر اساس قانون اسلام، بر اساس عدالت باشه و این نظام بیشتر و بیشتر نشود، محاسن سفیدان و مشرای قومی را به خود وظیفه میبینن. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو ریاست تیر کال یو اتیا قومي شخړې هوارې کړي دي او سږ کال تر دې دمه یې هم د علماو او قومي مشرانو په همکارۍ 40 شخړې حل کړي دي. په بلخ ولایت کې د فکري او فرهنګي مبارزینو د همغږۍ ناسته د کورنیو چارو وزارت د ویان او یو شمېر ځوانانو، زدهکړیالانو، فرهنګیانو او سیمه ییزو مسؤلینو په ګډون سره ترسره شوه. په دې غونډه کې ګډونوالو په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې فکري مبارزه باید د اسلامي شریعت د اصول او د اسلامي امارت د تګلارو له مخې دوام وکړي. په دې غونډه کې د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي محمد الله ضرر وویل چې اوس مهال د پوځي جګړې پړاو پای ته رسېدلی او نوی پړاو د فکري او فرهنګي مبارزې پیل شوی دی. هغه ټینګار وکړ چې د اسلام دښمنان هڅه کوي د ولس او نظام ترمنځ واټن رامنځته کړي، خو ځوانان باید د قلم په وسیله د دغو توطیو پر وړاندې ودرېږي او د اسلامي نظام د پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي. په همدې حال کې مفتي عبدالمتین قانع هم په خپله وینا کې ویل چې له 40 کلونو جګړې او ناامنۍ وروسته نن ورځ د فکري مبارزې او سالمې پوهاوۍ زمینه برابره شوې ده. نوموړي همدارس له ځوانانو وغوښتل چې د پوهې او
قلم په کارولو سره له هیواد او اسلامي ارزښتونو څخه دفاع وکړي. د غونډې په پای کې د ننګرهار ولایت د جهادي مدرسې رئیس شیخ الحدیث ریاض الله حقانی او یو شمیر نور وویل چې د تیرو 12 لسیزو په اوږدو کې د اسلام دښمنانو ډېرې هڅې کړي چې د اسلامي نظام څیره تخریب کړي، خو نن ورځ ځوانان باید په هوښیارۍ او د شرعي ارزښتونو په درناوي سره د مغرضو رسنیو تبلیغاتو پر وړاندې ودرېږي. د بلخ ملي راډیو قدرمن اوریدونکو دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا ملا په امان او تاسو ته ښې شېبې. ساتوي پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوي پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور.